ایمان پلورونکي اته څلوېښتمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد، ورونو په تیره برخه کې تاسو واوریدل چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه او علي بن سفیان او نور مجاهدین فلسطین ته رسیدلی وو او هلته د شوبک کلادۍ نیولې وه او له صلیبیانو سره په فلسطین کې په جنگ او جګړو باندې اخته وو. او دا مهم واوریدل چې د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په اړه چې د تاریخ غلط اړخ راغلی وو د هغه حقیقت څه چې نورالدین زنګي رحمت الله علیه سره کوم مشکلات راغلي ول او په څه ډول باندې پای ته ورسېدل او بیرته د دوی ترمنځ څنګه روابط فعال شول. او ورونو په فلسطین کې حالات ډیر ګډوډ وو. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه پوز ګډوډ شوی وو او په صلیبیانو پسې په دشتو او درو کې وو. د دغو صلیبیانو انجام بیا وژل وو یا نیول او یا شوبک ته راوستل. خو د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه د دغو پوځیانو په ډله کې د یو مجاهد واقعه تاسې واورېده چې نوم یې عماد او د هغه په اړه باندې دا هم وویل شول چې هغه په ډېر کوچنیتوب 14 یا 14 کلنۍ کې له خپل کوره تښتېدلی و او د هغه د تراژیدي او غمجنې واقعې یوه برخه مو واورېده چې د هغه خور صلیبیانو څنګه د ده له کوره تښتولې وه او د بیا د 14 کالو راهیسې خپل کور نه و لیدلی. بالاخره عماد خپل کلي ته راغی، خپل کور یې هم ولید او هغه امانت چې په دشت او بیابان کې د تپګیر ورغلی و چې هغه یوه ځوانه نجلۍ د ایونا په نوم وه، هغه یې هم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه ته راوسته او علي بن سفیان رحمت الله علیه چې د استخباراتو مسؤول و هغه ته یې وسپارل. خو کله چې عماد صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه ته وویل چې زه په شامي پوځ کې یم، زما د قومندان نوم احتشام بن محمد دی او د البرق کنډه کې منصبدار یم. علي بن سفیان رحمت الله علیه وویل البرق په رښتیا چې باصلاحیته پرهیزګار او زړور انسان و چې ساره یې نه لاره. په دغه صحنه کې چې نجلۍ د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه مخې ته کېنول سوې وه. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه له نجلۍ نه وپوښتل ستا خوښه چې موږ ته د ځان په باب هر څه وایې؟ ویې وایه. د اینا له سترګو اوښکې روانې سوې او ویې ویل هر څه وایم. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه شامي ته وویل عماد شامي نظامي مېلمستون ته ولاړ سه، ولامبه جامې دې ووینځه، نن ورځ او شپه آرام وکړه او سبا دې بیرته خپل پوځ ته ولاړ شه. عماد وویل ما د دښمن 2 اسونه هم راوستي دي، د هغوی تورې هم را سره دي. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه وویل اسونه استبل او تورې د وسلو په ډیپو کې تحویل کړه. بیا له لږ سوچ وروسته وویل که په دې اسونو کې کوم یو ستا تر اس غوره وي نو بدل یې کړه. او بیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه پوښتنه وکړه بهر په محاذ کې د اسونو حالت څنګه دی؟ عماد وویل هیڅ اندېښنه نشته، که زموږ یو اس ضایع شي د صلیبیانو 2 اسونه لاسو ته راځي. عماد د دې خبرې په ویلو سره سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه ته سلام وکړ او بهر ووت. هغه امانت صحیح ځای ته رسولی و، له دې ځایه اوزګار شو. خو ورونو په زړه یې بوج غوندې و او دا د احساساتو بوج و، د وړکتوب د یادونو بوج، د هغه د پلار د مینې جوش و چې په کیم کې پروت و. خو هغه په شکمن حالت کې و، د جنگ تر پای ته رسېدو پورې نه غوښتل چې پلار یې وویني او پلار یې د دندې اجرا کولو په لاره کې خنډ شي او د زړه پخواني زخمونه بیا تازه شي. هغه په خپل آس پسې 2 اسونه تړلي او د استبل په لور روان شو. شاوخوا ته هیڅ فکر نه و. آس هغه د یو کمر سر ته وخېځاو، مخامخ یې چې وکتل د شوبک قریه یې ولیده. هغه ودرېده او هغه کلي ته یې کتل چیرې چې زیږېدلی و.
له کومه ځایه چې هجرت کړی و له احساساتو یې اوښکې روانې شوې هغه د چا دې غږ د سوچونو له دریابه را بهر کړ چې ویې ویل سپوره د لارې یوې خوا ته ودرېږه د آس سپور یو ټولی را روان و هغه خپل اسونه یوې خوا ته کړل کله چې د سپرو د ټولي لومړی سړي د هغه تر څنګ تېرېده نو له عماد نه یې پوښتنه وکړه آیا ته له بهر نه راغلی یې د هغه ځای څه خبر نه و هغه ځواب ورکړ د الله جل جلاله مهرباني ده دښمن له منځه تلونکی دی شوبک ته هیڅ خطره نشته خو ټولی چې کله مخ ته ولاړ عماد ښي لوري ته ستون شو ورونو عماد هی خوا ته روان و په سوچونو او فکرونو کې خو دلته بیا ایونا د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه او علي بن سفیان په مخ کې ناسته او ویې ویل ما له تاسې نه هیڅ هم پټ نه کړل هغې ویلي وو چې جاسوسه ده هغې دا هم ویلي وو چې په قاهره کې یوه میاشت تېره کړې وه د هغه ځای د یو څو نوم وتلو مسلمانانو نومونه یې هم ښودلي وو چې د سلطان صلاح الدین ایوبي پر خلاف یې چارې سرته رسولې او ایونا دا هم ویلي وو چې صلیبیانو له لوري سوډانیانو ته زیاتې مرستې ورکول کېږي او د صلیبي پوځ ازمایل شوي کومنډویان سوډانیانو ته د چریکي عملیاتو روزنه ورکوي ایونا له کومې پوښتنې پرته دا ټولې خبرې کړې وې چې جاسوسان یې له زجر ورکولو سره سره نه وایي ځکه چې هغو چارو کې پخپله هم ککړې وې د دې وجې نه علي بن سفیان په شک کې پرېوت خو ورونو علي بن سفیان رحمت الله علیه ورته وویل ایونا زه هم ستا د فن هنرمند یم زه تا ته شاباسۍ وایم چې ته د لوړې مرتبې فنکاره یې زموږ له جزا نه ته د ژغورنې او د زندان نه د بچ کېدو او زموږ د بېلارې کولو ټولې لارې چارې دې د ستاینې وړ دي خو ایونا زه په دې چالونو باندې نه دوکه کېږم ایونا ترې وپوښتل ستاسې نوم هغه ځواب ورکړ علي بن سفیان تا به کېدای شي چې له هرمن نه زما نوم اورېدلی وي خو ورونو په دغه حالت کې چې ایونا د احساساتو په دریاب کې ډوبه وه پاڅېده علي بن سفیان ته ورغله او په ګونډو کېناسته هغې د علي بن سفیان ښی لاس ونیو او مچې یې کړ ویې ویل چې تاسې مې ژوندي ولیدئ ډېره خوښه سوم ستاسې په باب ما ته ډېر څه ویل سوي وو هرمن به ویل که علي بن سفیان مړ سي نو موږ به د مسلمانانو په منځ کې ناست یو او له جنګه پرته به یې له منځه یوسو نجلۍ له هغه ځایه بېرته راپاڅېده او په بل ځای کې کېناسته او علي بن سفیان رحمت الله علیه ته یې وویل ما په قاهره کې ستاسې د لیدو ډېره هڅه کړې وه خو تاسې مې لیدای نه شوئ زما په مخ کې ستاسې د وژنې پلان جوړ شوی و خو بیا پوه نه شوم چې هغه پلان بریالی شو او که نه زه شوبک ته راوغوښتل شوم علي بن سفیان رحمت الله علیه ترې وپوښتل موږ څنګه باور وکړو چې تا څه ویلي دي هغه دې ټول رښتیا وي نجلۍ په خواشینۍ ترې وپوښتل تاسې پر ما باندې ولې باور نه کوئ سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه چې همدلته ناست و ویې ویل ځکه چې ته یوه صلیبۍ جاسوسه یې نجلۍ وویل که زه تاسې ته ووایم چې زه صلیبۍ نه یوه مسلمانه یم نو تاسې به ووایئ دا هم دروغ دي زما سره کوم ثبوت هم نشته 14 کاله تیر شوي زه له همدې ځایه تښتول شوی یم دلته چې راغلم راته څرګنده شوه چې زما پلار په کیمپ کې دی هغې د خپل پلار نوم واخیست او دا یې هم وویل چې د خپل پلار نوم یې اوس زده کړی دی هغې وویل چې عماد څنګه ژغورلې ده او بیا هغې د شپې عماد وژل غوښتل خو د خنجر لاس یې نه پورته کېده هغې وویل ما چې د ورځې د هغه عماد مخ او سترګو ته وکتل نو زما په زړه کې داسې احساس راویښ شو چې زه یې شکمنه کړې یم چې عماد له پخوا نه پېژنم او یا مې هغه چیرې خامخا لیدلی دی زما په یاد نه راتلل ما له هغه نه پوښتنه وکړه هغه وویل داسې کېدای نه شي خو کله چې موږ په بیابان کې شپه کړې وه د شپې 2 صلیبي سفاهیانو پر موږ باندې حمله وکړه نو عماد راویښ شو هغه یو سفاهي په برچه باندې وواهه ما تر هغه مهاله خپل ځان صلیبۍ ګاڼه زما زړه خوږی له صلیبیانو سره و خو ما هغه بل صلیبي په خنجر باندې وواهه او هغه مړ سو او زه په دې خوښه نه وم چې ما له هغوی نه خپل پات وژغورم بلکې په دې باندې خوشحاله وم چې عماد له مرګه بچ سو او چې کله عماد په لاره کې د ځان په باب ماته یو څه احساساتي خبرې وکړې نو په ژونداني کې د لومړي ځل لپاره زما په زړه کې هم ولولې راوپارېدې
ما په ټول سفر کې عماد ته کتل. ما ته یوازې همدومره یاد شول چې زه په وړکتوب کې تښتول شوی وم. خو دا یادونه هم په زړه غوندې تاسې ته څرګنده ده چې زما په څېر نجونې څه ډول تربیه کېږي. د وړکتوب یادونه او اصلیت یې له ذهنه ایستل کېږي. همدا حال زما دی، خو زما باور راغی چې زه عماد پېژنم. دا د وینې کشش و، سترګو سترګې او زړه زړه وپېژن. ښایي چې عماد هم همداسې احساس کړی وي، او ښایي د همدې احساس اغېز و چې هغه زما په څېر جوړونکې نجلۍ سره بې پروایي کوله، لکه له هغه سره چې هېڅ نجلۍ نه وي. هغه ما ته څو کرتې په ژور نظر کتلي وو. ورونو، سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه او علي بن سفیان ناست دی او د ایونا کیسې اوري او د خپله ټوله واقعه ورته بیانوي. ایونا په تفصیل سره وویل چې شوبک ته پر رسېدو عماد د یو کور مخې ته ودرېد او موږ دواړه دننه ورغلو. هغې وویل ما چې هغه کور له دننه ولیده زما یادونه تازه شول او ما پر ذهن د فشار راوړلو اړتیا احساس نه کړه. زه خپل ذهن په خپله په کور کې ګرځولم، خو ما د یوې دروازې شاته وکتل. هلته مې د خنجر په څوکې ایستلې کرښې ولیدې چې ما په کوچنیتوب کې د مشر ورور د خنجر په څوکه ایستلې وې. زه خپل ذهن د یوې بلې دروازې شاته ودرولم. هلته هم داسې کرښې وې. بیا مې عماد ته ښه په غور غور وکتل. له ګیرې سره سره یې 14 کاله د مخه څېره. زما سترګو ته نیغه ودرېده. ما په ډېره ګرانه خپل ځان په واک کې وساته. ما عماد ته ونه ویل چې زه د هغه خور یم. هغه هغومره پاک زړی انسان و او زه دومره ناپاکه نجلۍ. هغه دومره غیرتي او زه دومره بې غیرته. که ما هغه ته ویلي وای چې زه یې خور یم نو معلومه نه ده چې هغه به څه کړي وای. په دې دوران کې استخباراتي مسؤل علي بن سفیان رحمت الله علیه څو کرتې سلطان صلاح الدین ایوبي لوري ته وکتل، خو هغه تر اوسه په نجلۍ باندې شک کاوه. خو د نجلۍ احساساتي حالت، د هغې اوښکو او له ځینې کلماتو سره د هغې سلګیو په دواړو داسې اغېز کاوه لکه د نجلۍ خبرې چې رښتیا وي. نجلۍ بالاخره هغوی دې ته قایل کړل چې د هغې په باب د څېړنه وکړه شي. هغې وویل که تاسې په ما باندې باور وکړئ او که نه، که ما په زندان کې واچوئ، هر ډول رویه چې کوئ ویې کړئ، زه نور هېڅ ویل نه غواړم. زه ژوندی پاتې کېدل هم نه غواړم. که تاسې اجازه راکړئ نو زه د خپلو ګناهونو د بخښنې لپاره یو څه کار کول غواړم او بیا مړه کېدل غواړم. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ترې وپوښتل ته څه کولی شې؟ نجلۍ ورته وویل که تاسې ما کریک ته ورسوئ نو زه به د صلیب 3-4 پادشاهان او د خپلې ادارې مشر هرمن وژلی شم. خو ورونو، سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ورته وویل موږ تا کریک ته رسولی شو، خو د دې کار لپاره نه چې ته څوک ووژنې. زه په تاریخ کې تر مرګه وروسته دا تور پرېښودلی نه شم چې سلطان صلاح الدین ایوبي خپل دښمنان د یوې نجلۍ په وسیله باندې وژلي وي او په خپله په شوبه کې له پوځ سره ناست و. که زه خبر شم چې د صلیبیانو کوم پادشاه په کوم له علاجه مرض اخته دی نو زه به د هغه د علاج لپاره خپل طبیب ورولېږم او بیا موږ په تا باندې دومره باور هم کولی نه شو. البته ستا په دې هیله غور کېدای شي چې تا وبخو او کریک ته دې ولېږو. ایونا وویل نه، زما په زړه کې داسې هیله نشته. زه به همدلته مرم. زما د دې هیله به خامخا خیال ساتئ چې عماد ته به نه وایي چې زه د هغه خور یم. زه په کیم کې د خپل پلار لیدلو ته خامخا ورځم، خو زه به خپل پلار ته هم نه وایم چې زه د هغه لور یم. او بیا په چیغو چیغو په ژړا شو. علي بن سفیان رحمت الله علیه تر له اړتیا سره سمې ضروري پوښتنې وکړې. بیا له سلطان صلاح الدین ایوبي نه وپوښتل چې دا چیرې ولېږو. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه سوچ وکړ او ویل دا په آرام او احترام سره وساتئ. له ښه غور او دقت وروسته به پرېکړه وکړو. علي بن سفیان رحمت الله علیه ایونا له ځانه سره روانه کړه او په هغو کوټو کې یوه کوټه ورکړه چیرې چې جاسوس نجونې اوسېدې. خو نجلۍ هلته له اوسېدو نه انکار وکړ او ویې ویل زه د دې کوټو نه کرکه لرم. آیا دا ممکنه نه ده چې
چې ما هغه کور ته بوزي له کوم نه چې تښتول شوی یم؟ علي بن سفیان رحمت الله علیه ځواب ورکړ نه، د چا د احساساتو په خاطر موږ خپل اصول بدلولای نه شو. علي بن سفیان رحمت الله علیه د هغه ځای پیرهدارانو او ملازمینو ته یو څه لارښوونې وکړې او نجلۍ یې همالته پرېښوده. ورونو خو هلته بیا عماد نظامي مېلمستون ته ولاړ، ویې لمبل او ویده شو. خو د دومره ستړیا سره سره د هغه سترګې ورنغلې. له کوښښ سره سره ویده نه سو. د هغه په ذهن کې د یوې پوښتنې ځواک جوړ شوی و چې له پلار سره وویني او که نه. ستړی او ستومانه پاڅېد او د هغه ځای په لور روان شو چې د شوبک د مسلمانانو د کیمپ په نامه مشهور و. ورونو د دغه کیمپ په اړه باندې موږ او تاسې مخکې اورېدلي وو چې دا د مسلمانانو بندیانو هغه کیمپ و چې له 1500 څخه تر 2000 پورې مسلمانان بندیان د حیواناتو په څېر پکې ساتل کېدل او دې ته یې بېګار کیمپ وایي. او عماد هم د هغه کیمپ په لور باندې روان سو. ورونو او دا خو هم درته معلومه ده چې عماد کله پخواني خپل زوړ کور ته راغی چې 14 یا 18 کاله وروسته یې لیدلی و. هلته یو بوډا سپین ږیری و. له هغه نه یې پوښتنه وکړه چې د ده پلار چیرې ده. هغه هم ورته ویلي و چې د مسلمانانو په هغه کیمپ کې دی چې صلیبیانو د بندیانو لپاره جوړ کړی و. خو هلته چې کله عماد ورسېده د خپل پلار نوم یې واخیست او په پوښتنه پلار ته ورغی. د هغه په مخ کې یو زوړ سړی پروت و. عماد هغه ته لاس ورکړ او خپل ځان یې په واک کې کړ. د هغه پلار دغه مهال د هډوکو یو پنجره وه. هغه ته ښه خواړه او درمل ورکول کېده. عماد نه د ځان پېژندنې پرته حال احوال پوښتنه ځینې وکړه. هغه وویل 14 کلونه تکلیفونه، زندان او د بچو غم په دې حال کړی یم چې دومره ښه خواړه او درمل راباندې اغېزه نه کوي. پلار یې په ورو غږ عماد ته خپل حال وایي. خو عماد د 14 کاله د مخ په فکرونو کې ډوب و. هغه ته د خپل پلار شکل ښه یاد و. اوس چې د هغه په مخ کې کوم پلار پروت و د هغه د مخ هډوکي راوتلي وو. خو بیا هم عماد د هغه په پیژندلو کې د ذریعه برابر مشکل سره مخ نه سو او هغه یې وپېژند. هغه څو کرتې فکر وکړ چې خپل پلار ته ووایي چې زوی دی. خورونو هغه هوښیارتیا وکړه چې خپل پلار ته یې حال ونه وایي. او عماد 2 خطرې احساس کړې وي. یوه دا چې پلار به یې دا د خوشحالۍ زیری ونه زغملی شي، او دویم دا چې که هغه د دې زیری غم ولري نو د هغه د دندې په مخ کې به خنډ سي. او دا هم کېدای شي چې هغه محاذ ته ولاړ شي او پلار یې له غمه مړ سي. په دغو سوچونو کې عماد خپل پلار ته کتل. بالاخره یې خپل پلار ته لاس ورکړ او له هغه کیمپ څخه راستون شو. ورونو دا د هغه وخت د صلیبیانو ظلمونه وو چې 14 کاله یو زوی له خپل پلاره ورک و او خبر نه و چې خپله کورنۍ په کوم حالت کې ده. هغه چې مېلمستون ته بیرته راغی نو امر ورته شوی و چې هغه د اوس په مرکز کې پاتې شي. نو ځکه د هغه تل په مېلمستون کې حاضر وي. هغه ډیر حیران شو چې د هغه سره به د مرکزي قومندانۍ څه کار وي. دا امر ورته علي بن سفیان رحمت الله علیه د ایونا په باب د څېړلو لپاره کړی و. او ورونو هلته ایونا خبره وه چې عماد د ده ورور ده. خو عماد خبر نه و چې کوم ایونا ده په دښته کې نیولې هغه د ده خور ده. هغه ځان په دې خبره پوهول غوښتل چې د ایونا خبرې تر کومه ځایه صحیح دي. هغه کیمپ ته ولاړ. ایونا ورته د خپل پلار نوم ښودلی و چې هغې ته عماد ښودلی و. د هغې پلار علي بن سفیان رحمت الله علیه ته وویل چې لور یې تښتول سوې وه. مشر زوی او مېرمن یې وژل سوي وو. او کشر زوی یې چې عماد و د ګاونډي کره پټ سوی و چې د هغه په باب ورته په کیمپ کې خبر ورکړل شوی و چې له شوبک نه ایستل سوی دی او بیا نه ده پرې خبر. نیمه شپه به وه چې ایونا له خپلې بسترې پاڅېده. تر دې وخته هغې ته خوب ورغلی نه و. هغې د علي بن سفیان له رویې نه احساس کړی و چې په دې باندې باور نه ده سوی او اوس څرګنده نه ده چې انجام به یې څه وي. هغې فکر کاوه چې هغه څه ډول دا خبره یقیني کړي چې هغې کومه کیسه ورته کړې ده هغه رښتیا ده. د دې سره د انتقام وینې هم جوش واخله. له عماد سره چې خپل کور ته ولاړه د وړکتوب یادونه یې پخپله راتازه شوي وو او د خوب په څېر ډېرې خبرې ور یادې شوي وې.
هغې ته دا هم ور یاد شوي وو چې له تښتونې وروسته ورسره ډېره مینه کېده او د لوبو د شیانو او ښو خوراکونو او جامو په وسیله دې حال ته رسول سوې وه. بیا یې هغه ګناهونه یاد شوي وو چې په هغې باندې کړای شوي وو او له سره تر پښو پورې ګناه ګرځېدلې وه. هغه د بدلې اخیستلو په خاطر بې صبره شوې وه. همدې احساساتي حالت دا ویده کېدو ته پرېنښوده. په همدې ذهني حالت کې د پلار د لیدلو لیواله هم وه چې پلار به کله وویني. هغه بیرون هم وتلی نه شوه. هر وخت به بهر دو پیردارانو قدم واهه. د هغې دماغ اوس د سوچ کولو پاتې نه و. اوس ډېر زیاته د احساساتو تر اغېز لاندې وه. هغې دروازه لږه غوندې بیرته کړه. بهر یې وکتل. خبرې یې واورېدې او ښي لور ته کوم 20 ګزه وړاندې یې دواړه پیرداران د خبرو په حال کې د سوري په شان ولیدل. خو نجلۍ سر له دروازې نه وکیښ او کتل یې. پیرداران له هغه ځایه لږ وړاندې ولاړل او آینه ورو ورو بهر راووته. د ودانۍ یوه اړخ ته یې ځان ورساوه او په دغه ځای کې یوه زینه لاندې کښته سوې وه. کښېناسته او د پښو په ښویېدو باندې په زینه باندې له دې ځایه کوزه شوه. اوس پیردارانو لیدلی نه شوه. هغې ته معلومه وه چې د مسلمانانو کیمپ چیرې دی او دا هم ورته څرګنده وه چې اوس کیمپ د زندان په ځای مېلمستون دی. ځکه له هغې سره دا ویره نه وه چې هلته به یې کوم پیردار مخه ونیسي. ورونو هغه د پلار لیدلو ته روانه وه چې یوازې نوم یې ورته معلوم و. چټکه روانه وه چې د شانه یې د چا د قدمونو خرپا واورېده. شاته یې وکتل خو څوک یې ونه لید. دا خرپا هغې د خپلو قدمونو وګڼله او بیا یې هم خپل مزل ته ادامه ورکړه. خو دا د بل چا د قدمونو غږ و. یو قوي سړی له هماغه ځایه ورپسې را روان شوی و له کوم ځایه چې دا په زینه باندې راکوزېده. د 48مې برخې پای.